پاک رب العزت درکړي دې صفات انسان پرېږ د غفلت حب د دنیا سره د خطا دی چې خطا نسي خوش په ګناه نسي حب د دنیا سره د خطا دی چې خطا نسي خوش په ګناه نسي ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د آخرت ویره حب د دنیا سره د خطا دی چې خطا نسي خوش په ګناه نسي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د آخرت ویره درنو اوریدونکو حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه د مصر فاتح او والی و همدارنګه حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه د شام په جهاد کې سترې کارنامې سرته رسولې وې کله به چې په هغه باندې د آخرت فکر غالب شو او د الله رب العزت عذاب به ور په زړه شو یو عجیبه شانته حالت به ورباندې راغی لقیط وایي یوه شپه مې واوریدل چې حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه لمونځ کاوه او په ژړا ژړا کې به ویل الهي تا عمر ته حکومت ورکه که ته غواړې چې له هغه څخه حکومت واخلي او هغه د دوزخ له اور څخه وژغوري هغه خوښ دی حکومت ورڅخه واخله کله چې د مړینې په ناروغي اخته شو د ژوند تیرې پیښې به یادولې او ژړل به حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما یې پوښتنې ته ورغی او د حال پوښتنه یې ورڅخه وکړه حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه ځواب ورکړ څه پوښتې دنیا مې لږه آباده کړه او دین مې ډیر ویجاړ کړ هغه مې چې آباده کړې که مې ویجاړه کړې وای او هغه مې چې ویجاړ کړی هغه مې آباد کړی وای نو په پوره باور به بریالی شوی وم که اوس هیله ګټوره وای نو ما به ضرور هیله کړې وای که په تیښته خلاصېدلی شوی نو تښتېدلی به وای خو اوس د منجنیق په شان د ځمکې او آسمان ترمنځ په هوا کې بند پاتې یم نه د لاسونو په واسطه پورته ختلی شم او نه د پښو په ذریعه لاندې کوزیدلی شم ابن عباسه ما ته داسې لارښوونه او نصیحت وکړه چې ګټه راته ورسوي کله چې دا خبرې حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه حضرت عبدالله ابن عباس ته وکړې نو حضرت عبدالله ابن عباس ناامیده کوونکی ځواب ورک هغه ورته وفرمیل اوس زما عمر 80 کلونو ته رسېدلی او ته ما د الله له رحمت څخه ناامیده کوي یا الله ابن عباس رضی الله عنه ما ستا له رحمت څخه ناامیده کوي ته ما ته دومره تکلیف راکړه چې ته راڅخه راضي شي ګورئ د ده شان ته وګورئ د حضرت عمر بن عاص شوکت ته وګورئ د محمد رسول الله نږدې صحابي دی خو بیا هم د آخرت ویره څومره د ده په زړه کې پرته ده څومره د الله نه ویریږي که د دیو په شان فیصدي د آخرت ویره زموږ په زړونو کې پرته وي د الله نه وویریږو زه په دې مطمئنه یم چې الله به موږ کامیابه کړي خو زموږ سراسر ژوند په غفلت کې تیریږي سراسر ژوند مو په بې اعتنایي کې تیریږي نه مو آخرت په زړه کې شته او نه مو د الله ویره په زړه کې شته ابن شماسه یې پوښتنې ته ورغی نو حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه دیوال لورې ته مخ واړوه او په ژړا شو
زوی ډاډګیرنه ورکړه او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زیری ورته واورولو. هغه وویل له ما سره د غوره دولت لا اله الا الله محمد رسول الله شهادت دی، پر ما باندې د ژوند 3 دورې تیرې شوي دي. په اوله دوره کې زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت دشمن وم. که په هغه زمانه کې مړ شوی وی نو خامخا به دوزخي وم. بیا ماته الله رب العزت د اسلام توفیق راکه. په دې دوره کې ماته له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه زیات هیڅوک ګران نه و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډیر هیبت او جلال له امله ما هیڅکله د هغه مبارک مخ ته پورته نشو کتلی. که په هغه دوره کې مړ شوی وی نو خامخا به جنتي و. په 3مه دوره کې ما ډول ډول عملونه وکړل. اوس زه نه پوهیږم چې زما حال به څه وي. د مړینې په وخت کې خپل ساتونکی را وغوښت او هغه اقرار وکړ چې ستا رویه ډیره ښه وه. حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل ښه نو اوس د دې په بدل کې دا مرګ چې زما مخې ته ولاړ دی لرې کړه. ټولو د ده مخ ته حیران حیران کتل. بیا یې لاسونه پورته کړل او په نمجنو سترګو یې دعا وکړه یا الله زه خلاص نه یم چې عذر وکړم، زورور نه یم چې بری ومومم. که ستا رحمت مې لاسنیوی ونه کړي نو زه به تباه شم. نو یا الله منګه هم د ستا عاجز بندگان یو، ستا ګنهګار بندگان یو. د حضرت عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه په شان په نمجنو سترګو تا ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کوو. دا وایو یا الله خلاص نه یو چې عذر درته وکړو، زورور نه یو چې ستا نه خلاص شو. که ستا رحمت زموږ لاسنیوی ونه کړي نو موږ به تباه شو. یا الله په خپل رحم، په خپل فضل او په خپل کرم باندې موږ ته بخښنه وکړه او جنت مو نصیب که او د جهنم نه مو وساته. همدارنګه درنو اوریدونکو حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه یو نامتو صحابي و. د مبارک به تجارت کوه او حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه د الله د عبادت خاص ذوق درلود. کله چې تجارت د هغه په عبادت کې خلل رامنځته که نو د تل لپاره د تجارت سره مخه ښه کړه، لاس یې ورڅخه واخیست چې زه به بیا تجارت نه کوم. او داسې وفرمیل چې اوس زما داسې دکان هم نه خوښیږي که په هغه کې د ورځې 40 دیناره هم وګټم او خیراتوم یې او زما لمونځ به هم نه قضا کیږي، داسې دکان مې نه خوښیږي. خلکو د دې علت ورڅخه پوښتنه وکړه چې ولې؟ حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه ځواب ورکړه د قیامت له حسابه ویره ده. زه د قیامت نه سخت ویریږم، د آخرت د ورځې د حساب نه سخت ویریږم. د هغه دکانداری او د هغه تجارت د هغه په عبادت کې خلل رامنځته کوي، تل لپاره تجارت سره او دکانداری سره مخه ښه کوي، بیا ورته لاس نه وړاندې کوي. نن ورځ تاسو دکاندارانو ورونو ته زه وایم چې کله د جومات په څنګ کې ستاسو دکان دی د الله اکبر او د حی علی الصلاة او د حی علی الفلاح نارې اورئ، دکان نه پورته شوي یاستئ، جومات ته جمع ته تللي یاستئ یا په دنیوي ګټه باندې اخته یئ. هغه تجارت او هغه دنیوي کار چې ستا په عبادت کې او مانځه کې خلل راولي، په دې باندې پوه شه چې د هغې لارې نه کمې پیسې ته لاسته راوړې، هغه پیسې تا لپاره حلالې نه دي بلکې هغه پیسې حرامې دي. که موږ په دکان کې 20 روپۍ ګټو، 10 روپۍ ګټو، جومات ته او جمع ته کله هم نه حاضرېږو. د 20 روپیو لپاره، د 50 روپیو لپاره لرې لرې سفرونه هم کوو، خو هلته چې په جمع باندې زموږ یو مونځ الله په 29 او په 25 منځونو بدلوي، د دکان نه نه پاڅېږو، جمع ته نه ځو. د الله په حضور کې جواب سخت دی که آسانه؟ د آخرت ویره د کم ځای شو؟ د الله ویره د کم ځای شوه؟ که د آخرت ویره زموږ په زړونو کې پرته وای نو موږ به آخرت ته په دنیوي کارونو باندې تل لپاره ترجیح ورکوله. اوس چې دنیوي کارونو ته په اخروي کارونو ترجیح ورکوو، دا د دې لامل دی چې زموږ په زړونو کې د آخرت ویره نشته. یو ځلې حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه ته چې د ده مسلمان ورور ولیکل چې ته مقدس ځمکې یعنې بیت المقدس ته راشه. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه حضرت ابو دردا ته ځواب ورکړ چې هیڅ مقدس ځمکه انسان نشي مقدس کولی.
بلکې د هغه عمل په خپله هغه مقدس او متبرک کوي. حضرت سلمان فارسی ورته وایي زه خبر شوی یم چې په کوم ځای کې قاضي ټاکل شوی، که چیرې ستا په فیصلو خلکو ته انصاف ورسیږي نو بیا ډیره ښه ده، او که ته تش په نوم باندې قاضي نو بیا داسې ونه شي چې د خپلو فیصلو له امله دوزخ ته ولاړ شي. دا د نن ورځ اکثر قاضیان چې زه وینم دا تش په نامه باندې قاضیان دي. تاسې یقین په الله وکئ چې د باینو د مغلس ترمنځ توسه فرق هم نشي کولی. ما په سترګو لیدلی دي دوی به د الله په حضور کې د آخرت په ورځ څه ځواب وایي. یحیی بن سعد وایي له دې څخه وروسته د حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه حالت داسې شو چې کله به یې د دوو کسانو ترمنځ فیصله وکړه او هغوی به بیرته روان شول، په هغوی به نظر واچوه او وبه ویل په رښتیا چې زه په نوم قاضي یم، راشئ او خپله معامله یو ځل بیا بیان کړئ، امکان لري چې له ما څخه په فیصله کې غلطي شوې وي. دا ټول د څه دپاره؟ د دې لپاره چې د هغوی په زړونو کې د الله ویره پرته وه، د دې لپاره چې د هغوی په زړونو کې د آخرت ویره پرته وه. د آخرت نه سخت ویرېدل دنیوي کړاو دوی خوښوه، خو په آخرت کې د الله رب العزت حضور ته درېدل او سخته پوښتنه کول په دوی باندې ګران و. یوه ورځ حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه د خطبې لپاره منبر ته پورته شو. وی فرمیل زه له هغې ورځې څخه ډیر ویریږم کله چې الله رب العزت له ما څخه وپوښتي چې د خپل علم مطابق دې څه عمل کړی دی. د قرآن کریم هدایت به ګواه جوړ شي، پوښتنه به وکړي چې تا د اوامرو څومره پابندي کړې، د امر آیتونه به ووایي چې ده هیڅ نه دي کړي، بیا به پوښتنه وشي له نواهیو څخه دې څومره ځان ساتلی، زاجره او ټکان ورکوونکي آیتونه به ووایي بلکل ځان نه دی ساتلی. ای خلکو آیا زه به هغه وخت خلاص شم؟ الله اکبر. د آخرت د پوښتنو دومره ویره او فکر، دا هم دومره ویرونکې او ریږدونکې معامله ده. نو څوک چې دا خپرونې اوري دې خپرونو ته غوږ باسي هغه باید هم خپل فکر وکړي. زموږ مخې ته هم همداسې معامله راتلونکې ده. دا کوم داستان او قصه نه ده. یا الله زموږ به څه حال وي؟ موږ له تا څخه د خپل حال د اصلاح درخواست کوو. زموږ نفس ډیر قوي دی او په مقابل کې موږ ډیر کمزور یو او دنیا کلابد کړي یو. حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه له حضرت بلال رضی الله تعالی عنه سره په شام کې میشت شو او هلته وفات شو. د وفات پر وخت یې ډیره ژړا او فریاد کوه. میرمنې ام دردا وویل ته صحابي او بیا هم ژاړې. حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه وفرمیل ولې ونه جاړم؟ الله پوهیږي چې له ګناهونو څخه به څنګه خلاص شم. په همدې وخت کې حضرت بلال را وغوښت او ورته یې وفرمیل وګوره یو ورځ به له تا سره هم همداسې معامله کیږي، د هغې ورځې لپاره څه وکړه او ویې ساته. کله چې د مړینې وخت بیخي رانږدې شو د ناآرامي او ویرې اندازه یې نه کېدله. له الله رب العزت څخه د ویرې زیاته غلبه وه. میرمنې ډاډګیرنه ورکوله او ورته ویلې په تا خو مرګ ډیر ګران و، اوس ولې خفه یې؟ حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه وفرمیل دا رښتیا ده، خو کله مې چې مرګ یقیني شو نو ډیر خفګان راته پیدا شو. دا یې وویل او بیا په ژړا شو. بیا یې وفرمیل دا زما آخري وخت دی، ما ته کلمه ووایئ. څرنګه چې خلکو کلمه ویله او حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه تکراروله له دنیا څخه رخصت شو. الله دې ترې راضي شي. هغه چې د ایمان او نیکو عملونو سربیره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابیت مقام ورته حاصل و او ټول ژوند د زهد، عبادت، خشوع او له الله رب العزت څخه د ویرې مثال و. د هغه له آخرت څخه دومره ویره وه. افسوس زموږ په دومره بې پروایي زموږ او تاسې به د آخرت په ورځ د الله رب العزت په حضور کې څه ځواب وي؟ یا الله زموږ په حال باندې رحم وکړه. موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړه تر څو هغه سخته ورځ په موږ باندې اسانه کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. ایله صفا که د زړه چاره رڼا که د زړه خدای ته ژړا که د زړه شمع د وشکو پر لیمو باندې روښانه که لرګیانه که شمع د وشکو پر لیمو باندې روښانه که لرګیانه که
راشه د جن په ډیوه لکه مین پروانه کباب که خپله سینه په یادېدو د هغه ښکلي نازنین وژاړه سم په یقین وژاړه. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې ملګری او جلیل القدر صحابي وګورئ چې د آخرت نه څومره ویریږي. اشقیای اصبحي په شام کې اوسېده. یو ځل د کوم کار له امله مدینې منورې ته راغی. ویلیدل چې د یو سړي په شاوخوا خلک راټول شوي دي. اشقیا پوښتنه وکړه دا ښاغلی څوک دی؟ خلکو ورته ویلې دا حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی. اشقیای اصبحي چې کله د هغه نوم واورېد هلته کېناست. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه حدیث بیانوه. کله چې خلک ولاړل نو اشقیا د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه ایله وکړه چې ما ته د محمد رسول الله داسې یو حدیث ووایه چې څنګه تا د محمد رسول الله له مبارکې ژبې څخه اورېدلی وي او پرې پوه شوی. داسې یو حدیث ما ته واوروه. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه وفرمیل زه به تا ته یو داسې حدیث ووایم. همدومره یې وویل چیغه یې کړه او بېهوشه شو. کله چې حضرت ابو هریره په هوش ویل زه به تا ته یو داسې حدیث ووایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه کور کې راته بیان که چې له ما او رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پرته بل دریم کس هلته موجود نه و. همدومره یې وویل بیا بېهوشه شو. کله چې بېهوشي لرې شوه په مخې لاس تیر که او ویل زه به تا ته یو داسې حدیث بیان کړم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه کور کې راته بیان که چې له ما او له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پرته بل دریم کس هلته موجود نه و. دومره یې وویل او په زوره یې چیغه کړه او بېهوشه شه او پړ مخې اولید. اشقیای اصبحي هغه راسم ډېر ځن وروسته په هوش راغی. ویل هغه حدیث اوس بیانوي. دا بېهوشي ځکه پې راتله چې حدیث هم ډېر سخت حدیث دی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فراق او بیلتون په هغه باندې ډېر تاثیر کوه. حضرت ابو هریره فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل د قیامت په ورځ چې الله رب العزت د بندگانو د فیصلې لپاره راکوز شي نو تر ټولو څخه مخکې 3 کسان راغواړي. د قرآن عالم، د الله په لاره کې شهید شوی او مالدار. الله رب العزت به د قرآن عالم ته ووایي چې ما تا ته د قرآن علم نه و درکړی؟ هغه به ځواب ورکړي هو یا الله تا ما ته د دین او د قرآن او د احادیثو علم راکړی و. الله رب العزت به ورته وفرمایي تا څه وکړل او تا پرې څومره عمل وکړ؟ هغه به ورته ووایي شپه او ورځ مې د قرآن کریم تلاوت کوه او قرآن مې خلکو ته بیانوه. الله رب العزت به ورته وفرمایي ته دروغ وایي، تا د دې لپاره تلاوت کوه چې خلک تا ته قاري ووایي، تا د دې لپاره قرآن بیانوه چې خلک تا ته عالم ووایي. دا تا ته په دنیا کې وویل شول، تا ته په آخرت کې کومه بدله نشته. یا الله موږ د دې حال نه وساته. ډیری داسې قاریان شته چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو په هکله فرمایي رب قار یقرأ القرآن والقرآن یلعنه. ډیر داسې قاریان دي چې قرآن لولي خو قرآن پې لعنت وایي، ځکه د قرآن په آدابو نه پوهیږي، په قرآن باندې عمل نه کوي. خپله به حافظ د قرآن وي، د محمد رسول الله ګیره به په مخ نه وي، خپله به حافظ د قرآن وي او نیکټایي به په غاړه کې پرته وي. ډیری داسې عالمان هم شته چې هغو علم کړی خو د دې لپاره نه چې د الله رب العزت دین، د الله کلام، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث د الله بندگانو ته ورسوي، بلکې د دې لپاره چې په خلکو کې نفاق، شقاق او بدبختی خپره کړي او څنګه خلک په بدعت کې ژوند وکړي. مبارزه کله هم نشته. حضرت ابو هریره فرمایي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل د دې نه به وروسته الله رب العزت د مالدار څخه پوښتنه وکړي چې ما ته مالداره کړی وي او د خلکو له احتیاج څخه مې خلاص نه کړي. هغه به ورته ځواب ورکړي هو یا الله تا ما ته په دنیا کې مال راک او د خلکو له احتیاج څخه دې خلاص کړم. الله رب العزت به ورته وفرمایي چې هغه مال تا چیرته ولګوه؟
هغه مالدار به ورته ووایي ما صلې رحمي کوله، خیراتونه او صدقې به مې ورکولې. الله رب العزت به ورته وفرمی ته دروغ وایي، ستا هدف دا و چې خلک تا ته سخي ووایي او تا ته وویل شول په دنیا کې، نو په آخرت کې تا لپاره هیڅ نشته. شته داسې خلک هم په دنیا کې شته چې د ریا او د سمعت لپاره د خپل ټول کارونه سرته رسوي، او ځینې داسې مالداران خو شته چې ټولې پیسې په فساد کې، په منکراتو کې او په فجایو کې لګوي. کله چې د زوی او د لور واده وي، لک او 50,000 ډمانو ته ورکوي، هلته رقاصو ته ورکوي تر څو د ده ژوند په عیش و عشرت کې تیر شي. الله ته به هلته څه ځواب وایي؟ الله به درته وایي چې دروغ وایي، کشه کې جهنم ته ګزار کوي. د الله ویره د کم ځای شوه؟ د آخرت ویره د کم ځای شوه؟ د دې نه به وروسته الله رب العزت هغه انسان را وغواړي چې د الله رب العزت په لاره کې د وژل کېدو دعوه کوي. له هغه څخه به وپوښتل شي چې ته ووژل شوې. هغه به ځواب ورکړي تا په خپله لار کې د جهاد امر کړی و او زه ستا په لاره کې وجنګېدم او ووژل شوم. الله رب العزت به وفرمی ته دروغ وایي، تا غوښتل چې خلک تا ته زړور او بهادر ووایي او تا ته په دنیا کې دا وویل شول. ډېر داسې کسان هم شته په آخرت کې تا لپاره کومه بدله نشته. حضرت ابو هریره فرمایی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا حدیث بیان که په لاس سره زما په ورانه وار وکه او وی فرمایل ابو هریره له ټولو څخه مخکې به دغو 3 کسانو ته د دوزخ په اور کې غوټې ورکړی شي. پناه یا الله، یا الله پناه غواړو. زمونږ په نیت کې اخلاص پیدا کړه. یا الله موږ ظالمان یو، یا الله موږ ګناهګار یو، موږ ته بښنه وکړه، موږ له ناروا نیت څخه وژغوره. اشقیای اصبحي بیرته شام ته ولاړه او دا پیښه حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه ته بیان کړه او هغه ډیر وژړل. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه په خپلې وروستۍ ناروغي کې مرګ یادوه او ډیر به ژړل. خلکو د ژړا سبب ورڅخه وپوښت. حضرت ابو هریره وفرمایل زه د دنیا په زړه غولونکي ښایست پاتې کېدو پسې نه ژاړم، بلکې د آخرت د سفر په اوږدوالي او د توښې په لږوالي باندې اوښکې تویوم. زه اوس د دوزخ او جنت د لوړو ژورو په منځ کې یم، معلومه نه ده چې له دغو څخه به په کومه لار ځم. دا د آخرت د فکر نتیجه وه چې د ناروغي په حال کې د ژوند هیڅ هیله ورسره نه وه، او که کومه هیله ورسره وه هغه یوازې دا وه چې زر تر زره دا د ازمیښت دنیا پریږدي او ابدي ژوند ته ورسیږي. ابو سلمه بن عبدالرحمن یې پوښتنې ته ورغی. د رواج او دستور مطابق د صحت دعا ورته وکړه. هغه ویل یا الله بیرته مې دنیا ته مه ګرځوه. او بیا یې ابو سلمه ته ویل هغه زمانه به ډیر زر راشي چې انسان به د سرو زرو له ذخیرې څخه مرګ ډیر خوښوي. که ته چیرې ژوندی وې وبه وینې چې څوک د کوم قبر په خوا کې تیریږي، نو دا هیله به کوي چې د دې مړي پر ځای زه په دې قبر کې ویده وای. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د هغو رښتینو مؤمنانو څخه و چې په الله او په آخرت باندې رښتینی باور درلود، او هغه ابو سلمه ته د خپل ځان په شان ایماندارو خلکو په حق له خپل نظر څرګند که، ورنه زموږ دنیا پرستو حال چیرته داسې دی. موږ خپل خپلوان او عزیزان ښخوو، بیا هم هیڅ پند ورڅخه نه اخلو. الله تعالی دې موږ ته په آخرت باندې رښتینی باور را په برخه کړي او په دنیا کې دې د آخرت خوښوونکو په شان د ژوند تیرولو توفیق راکړي، تر څو الله رب العزت هغه سخته ورځ په موږ او تاسو باندې اسانه کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. داری وطا ترنگین در کی صورت نازنین اوسی ازم پو کفنین داستا وجود کی موجود لسل پار معبود رو را پیدا کا مقصود فکر لزان کا فرزان حکیم قرآن کا فرزان مشکل آسان کا فرزان زائد شرعو دا فریاد دی فخندان سے خوش پا گنان سے زائد شرعو دا فریاد دی فخندان سے خوش پا گنان سے تا تپاک رب العزت در کری دیش صفات انسان فریش دا
زیات حب د دنیا سر د خطا دی چې خطا نسي خوش په ګناه نسي دغه څو ورځې دوران د پاک الله امتحان آخر به ورکړي ارمان که چیرې ځان کړې نا خبره په بېلتون د دنیا په اوښتون د دنیا دا ستا نازکه چهره د خدای پر مځکه ښکاره ګل غوندې تر و تازه جوړه د خاورو د آخر هم خاورې کېږي هغه ژوندون تېرېږي هغه خدای اندامونه په خوند جلا جلا بل پر بل درکړه وطن ته پیوند شوې مستقیم پر سر د ځمکې ټول بدن دې محکم او په نازخلې قدم سر په ګریوان کوال سترګې د ځان کوال اوښکې باران کوال خدای ته توبه وکړه ګوره نابنا نسې خوش په ګناه نسې خدای ته توبه وکړه ګوره نابنا نسې خوش په ګناه نسې تا ته پاک رب العزت درکړي دې ښه صفات انسان پرېږده غفلت حب د دنیا سر د خطا دی چې خطا نسې خوش په ګناه نسې د ژوند سفر ته دې پام و خیر و شر ته دې پام اصلي مقال ته دې پام وکړه چې څنګه شپه او ورځ میاشتې کلونه تېر شي پر تا خوبونه تېر شي خوږې ترخې د عمر لنډې شېبې د عمر ورځې او شپې د عمر د باد په شان کوي ګزار پر هر انسان او حیوان نسته قرار د زمان پر هر ښځه او نر عجب تېرېږي ژر ژر دا غنم ګڼي عمر شاو ګدامي او کوچنی دي خپل منزل ته روان دلته راغلی مهمان د انسانانو په باب داسې ویلي وهاب چې ستا حساب او کتاب نفس شیطان وایي په غم کې د سبا نسې خوش په ګناه نسې نفس شیطان وایي په غم کې د سبا نسې خوش په ګناه نسې تا ته پاک رب العزت درکړي دې ښه صفات انسان پرېږده غفلت حب د دنیا سر د خطا دی چې خطا نسې خوش په ګناه نسې حب د دنیا سر د خطا دی چې خطا نسې خوش په ګناه نسې تا ته پاک رب العزت درکړي دې ښه صفات انسان پرېږده غفلت حب د دنیا سر د خطا دی چې خطا نسې خوش په ګناه نسې